لخوا د دې لیکل پیل کړي دي او بیا وروسته په 10 کلونو کې دا بشپړ شوی او وروسته له 10 کلونو دا په 1370 کال کې 1970 کال کې چاپ شوی دی. په دې کې د پښتو ولسي ادب داسې اصناف ما راټول کړي وو چې تر دې وړاندې څېړنه نه وه پرې شوې. ما په دې برخه کې له یوې خوا د خپل کلیوالي مطالعې نه استفاده وکړه او له بلې خوا مې ځینې نادر آثار لاسته راغلل، د هغه د خلکو سندرې بشپړې شوې او هغه وخت چې ما دا کتاب لیکه زموږ د دفتر مشر یا د افغانستان د تاریخ ټولنې مشر د هېواد یو لوی شخصیت علامه عبدالحی حبیبي و. دا کتاب چې ما ولیکه خصوصا یو فصل یې د هوتکو نارې نومېدی چې هغه تاریخي نارې وې لیکن فولکلوري وې، هغه د ده ډېرې خوښې شي او ما ته وویل چې د ټول مواد راټول کړه چې زه د کتاب په بڼه چاپ کړم. هماغه و چې د خلکو سندرې په کتابي بڼه چاپ شوې او دا یوه سریزه پرې ولیکل او په ارزښت یې وموندل. نو د دې نه وروسته ما خپل څېړنو ته دوام ورکړ، البته شاعري خو ورسره روانه وه په څنګ کې، لیکن څېړنې ته مې هم دوام ورکړ. په دې لړ کې مې د ادبي ستوري په نامه یوه تذکره ولیکله چې 2 ټوکونه لري. په دې کې مې هغه شاعران معرفي کړي دي چې د دې نه مخکې په تذکرو کې نه وو راغلي، په لر او بره پښتونخوا کې تیر شوي وو او د دوی په باب معلومات ډېر لږ وو. ما د دوی په باب منډې ترړې وکړې، معلومات مې راغونډ کړل، تقریبا دا 2 ټوکه بشپړ شول، چاپ مې کړل. 3م ټوکې هم د یوه ځایه ولیکل شو. نو د دې تقریبا 600 مخه د دې کتاب جوړېږي. د دې نه وروسته بیا ما خپل کار ته دوام ورکړ. د ادب تر څنګ مې تاریخ ته هم تاریخي څېړنو ته هم مخه کړه او ملي مسایل مې هم وڅېړل. استاد محترم، خبرې به روانې دغسې زه په دغه کتابونو ستاسو چې څومره چاپ کتابونه په دې به خبرې کوو. تاسو چې کله پښتو ادب ته راغلی او همدغه چې کوم خدمات تاسو شروع کړل، څه ګڼئ تاسو کوم دغسې څه مشرانو تاسو د خور ذکر وکړو، د خور بیبي ذکر وکړو، دې نه علاوه کوم داسې مشران شاعرانو کېږي چې ذکر یې دلته ضروري دی او تاسو د هغې سره نږدې پاتې شوي؟